نن چې موږ باندې زمونږ په علاقو باندې پاکستان افغانستان په دې علاقو باندې دا سیلاب نه علاوه تو ګوره په تا باندې د څاروي غوښه بنده ده کو نه په څارویو باندې الله کم عذاب لګولی دی هغې غوښه کو تا وخوړه ستا بدن ته عذاب ستا بدن ته بیماري ستا بدن ته تکلیف زما د ګناه په وجه باندې حیوانات هم پاتې نشو زما د ګناه په وجه باندې الله په ما د حیواناتو غوښه بنده کړه د هغې پی را باندې بندې کړې دا زما د ګناه نتیجه ده چې زه الله خفه کومه زه د یوې خبرې لحاظ هم نه ساتمه بې حیایي انتهایي عامه هر سړی بې حیا هره ښځه بې حیا د چا په بدن لباس اسلامي نه دی د چا په سر باندې لوپټه اسلامي نه ده د چا په کور کې پرده اسلامي نه ده د چا هغه تقاضې چې اسلام ویلي بقایا پاتې نه دي هر ځای کې فسق و فجور عام د الله نافرمانۍ نه عام نو خامخا به سیلاب زما ملک مړي دې سیلاب زما خویندې داسې کړې والله سوالګرې جوړې کړې هر چا ته ولاړ دي تا ته سوال کوي ماما څادر راوارتوه کاکا څادر راوارتوه ما د دې اوبو نه وباسه هغه چې د هغې اوبو نه راوځي د هغې عزت تمامه دنیا وګوري د هغې غیرت تمامه دنیا وګوري دا زما او ستا د ګناه په وجه باندې دا په دې خبره باندې چې ما او تا الله خفه کړی ما او تا الله نه پېژنو ما او تا د الله احکام نه پېژنو د الله د کور نه الله اکبر आवाज راغی خو څوک د الله اکبر आवाज ته جواب نه وایي د الله قرآن ویلی کېږي څوک ورته غوږ نه ږدي د الله خبره کېږي څوک اورېدو ته تیار نه دي د پیغمبر فرمان ویلی کېږي څوک اورېدلو ته تیار نه دي کو تبلیغیان راغل د هغې خبرې اورېدلو ته تیار نه یي لنډه دا چې د اسلام هر یو حکم دی د اسلام هر یوه خبره ده خو مسلمان د هغې اورېدلو ته تیار نه دی مسلمان هغه نه عملي کوي زما په کور کې یو نه دوه نه لس بالمازه پراته دي زما په کور کې حرام پراته دي زما په کور کې ډش پروت دی زما په کور کې کیبل پروت دی نو خامخا به زما عزت لیلام کېږي خامخا به زما عزت په داو باندې لګېږي بچاو د دې نه څه شی دی موږ به څنګه د الله د عذاب نه بچ کېږو یاد وساتئ قرآن کریم د الله د عذاب نه د بچاو دوه طریقې ذکر کړي دي وما كان الله معذبهم وانت فی وما كان الله ليعذبهم وانت فی یو چې د پیغمبر پاک علیه السلام ذات مبارک هغه وخت کې موجود دی د الله اجتماعي عذاب نه راتو دویم چې کله قوم استغفار زیات وای توبې الله توباسي بیا په دې قوم باندې الله عذاب نه راولي راځئ ورونو الله انتهایي خفه دی الله انتهایي ناراضه دی راځئ چې اجتماعي توبې الله توباسو راځئ چې استغفار ووایو راځئ چې جومات ته راشو او دی الله ته ووایو الله ټول عمر م ته خفه کړې الله زما د ګناه په وجه زما د مور په سر لوپټه پاتې نه شوه الله زما د ګناه په وجه زما د خور عزت پاتې نه شو الله زما د ګناه په وجه زما بچي اوبو ویوړل الله زما د ګناه په وجه زما خویندې سیلابونو ویوړې الله زما د ګناه په وجه زما علاقې سیلابونو ویوړې الله زما د ګناه په وجه زما د مسلمان د سر د پناهۍ ځای نشته دی الله په خپلو کړو باندې خفه یم الله په خپلو کړو پښیمانه او ستومانه یم په خپله ماضي باندې الله ته وجاړه په خپل ګناه باندې الله ته وجاړه الله نه بخښنه وغواړه جومات ته راشه دلته الله ته سجده ولګوه قرآن راواله د سینې سره ولګوه الله دا قرآن مې شاته پرېښی دی الله دا قرآن مې پرې غوستی دی الله د دې قرآن تلاوت ته وزګار نه یم الله د دې قرآن احکام نشته دی الله د دې قرآن حاکمیت نشته دی الله د دې قرآن وقار نشته دی الله د دې قرآن عزت نشته دی الله د دې قرآن احترام نشته دی رب ستا قرآن را نه پاتې رب ستا ذکر را نه پاتې رب ستا فکر را نه پاتې الله منو چې مونږ ګناهګار یو الله منو چې مونږ خطاکار یو الله منو چې مونږ سیاکار یو رب زمونږ په ګناه په وجه باندې الله دا دنیا دومره مه په عذاب کوه چې بیا زما دومره خلک نه وي چې د هغې سره مدد وکړي د هغې سره تعاون او امداد وکړي د هغې کور ته ورشي ستا کو په زړه کې ستا کو په سینه کې زړه موجود دی او که یو مسلمانه خور دې سرتوره سر وکتله کو یو مور دې د بل چادر ته وکتله کو یو ماشوم بچی دې وکتو چې هغه
هغه بابا بابا چغې وایي کو یو ماشوم بچی دی وکتو چې هغه په دې سیلاب کې د یوې نوړۍ روټۍ چغې وایي بیا به تاله جړا درشي الله زما د ګناه په وجه چې ټوله شپه زما په غوږونو کې هیډفون پراته دي ټوله شپه زما په غوږونو کې الله هغه شیان چې زه پې تا خفه کوم الله زما غوږونه ټوله شپه موسیقي واوري الله زما غوږونه ټوله شپه ستا په نافرمانۍ کې مبتلا الله دماغ ستا په نافرمانۍ کې مبتلا الله سترګې ستا په نافرمانۍ کې مبتلا الله د بدن اعضا په نافرمانۍ کې مبتلا رب خیر دې موږ درته سوال کوو الله موږ که هر څومره ګناهګاري الله زموږ ګناه ته مه ګوره رب خپل رحم ته وګوره الله ته غفور او رحیمي الله ستا رحم ډېر لوی دی رب خیر دې زموږ د ګناه په وجه باندې الله زموږ د دې بدبختۍ په وجه باندې الله زموږ د دې غفلت په وجه باندې الله د دې مسلمانانو نه دا تکلیف ختم کا الله عذاب ختم کا او دې مسلمانانو باندې یو آرام او اطمینان والا زندگی راولا